د افغانستان او ایران سرحد نظامی بڼه خپله کړې. نظامی معنا او ورکاسترې جګړې ته چمتووالی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. له ایران سره د افغانستان پر ګډه پوله د ځواکونو ځای پر ځای کولو ته په غبرګون کې د طالبانو دفاع وزیر ویلي د ځواکونو خوځښت د معمول له مخې ترسره شوی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د سیمې ځایي اوسېدونکو ویلي دواړه خواو خپل ځواکونه پولې تر څیرمه ځای پر ځای کړي دي. د هرات په اسلام کلا بندري ښارګوټي کې ځایي خلکو د نوم نه ښودلو په شرط BBC ته ویلي ایران او د طالبانو حکومت دواړو خپل ځواکونه د پولې شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي سیمه کې وضعیت عادي نه ښکاري او نظامي بڼه یې خپله کړې ده. له کلونو راهیسې پر خواړه رسنیو کې ډېرې ویډیوګانې لاس پر لاس کېږي چې ښایي د طالبانو ځواکونه چې لسګونه زغروال ګاډي او ټانکونه ورسره دي د حرکت په حال کې دي. ځایي اوسېدونکو ویلي دا ځواکونه د اسلام کلا پر لور ایران سره ګډې پولې خواته روان دي. د خلکو په وینا هغې خواته ایران هم خپل سلګونه ځواکونه او درنې وسلې سرحد ته راوړي. بلخوا اسلام کلا بندر کې سوداګرو BBC ته ویلي چې ورته ویل شوي خپل ګاډي له ګمرکه ژر تر ژره وباسي. د ګمرک چارواکو هم د ګمرکي بهیر چټک کړی دی. له سیمې ترلاسه شوو ریپورټونو او معلوماتو د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د یوې نوې ترنګلتیا ښکارندویي کوي، خو طالبان یې ردوي او ټینګار کوي چې هر څه عادي دي. د هرات د ګمرک مشر مولوي محمد بلال یو ویډیویي پیغام کې د عادي حالت خبره کړې ده. د BBC خبریال وایي د طالبانو حکومت د دفاع وزارت له ویان عنایت الله خوارزمي وپوښتل چې اسلام کلا ته ځواکونه د څه لپاره استول شوي. د په لیکلې بڼه ځواب کې ویل چې اسلام کلا ته د ځواکونو استول نه تاییدوي او د لیږد پر مهال لیدل شوي ځواکونه د عادي خوځښتونو یوه برخه ده. د ویلي ځواکونه کله یوې او کله بلې خواته تګ راتګ کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.